د قطر ځانګړي استازي له ولسمشر غني سره په ار کې وکتل او په کومو مواردو سره خبرې وکړې په همدې ویډیو کې را سره تر پای وګورئ. د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوی ویډیو ته ښه راغلاست وایم. د شخړو د حل په برخه کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ډاکټر مطلق بن ماجد د کابل حکومت له مشر اشرف غني، د ملي امنیت شورا له سرکار حمید الله محب او د بهرنیو چارو له وزیر حنیف اتمر سره لیدلي دي او د افغان سولې په اړه ورسره خبرې اترې کړې دي. له ارګ څخه په همدې تړاو په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په همدې لیدنه کې د قحطاني د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خپل د هیواد د همکاریو ډاډ ورکړ او د بین الافغاني مذاکراتو د ژر پیلېدو هیله یې وښوده. د نوموړي د څرګندونه په غبرګون کې اشرف غني سوله د افغانستان د خلکو او کابل حکومت اساسي غوښتنه یاده کړې او ادعا یې کړې ده چې په دې برخه کې عملي ګامونه اخیستلي دي. بل لوري ته د ملي امنیت شورا څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د قحطاني له محب سره د لیدنې پر مهال د افغانانو د خپل منځني خبرو د ژر پیل غوښتنه کړې ده او څرګنده کړې ده که افغانستان ورڅخه غوښتنه وکړي قطر به د بین الافغاني مذاکراتو د کوربتوب تیاری ونیسي. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د قطر له ځانګړي استازي سره په لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو د غښتلتیا په اړه غږېدلي دي. د سولې پروسه کې د قطر له هڅو مننه وکړه او په دې برخه کې د قحطاني زیار ستایلی ده. د قطر ځانګړي استازي داسې مهال د افغان سولې په اړه د بحث په موخه کابل ته راځي چې د طالب او دولتي زندانانو د تبادلې له دوام سره جوخت د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو هیلې راټولېدلې دي. که څه هم تر دې دمه د بین الافغاني مذاکراتو د پیل نیټې او ځای په اړه پریکړه نه ده شوې، خو طالبانو ویلي که له توافقنامې سره سمې 15,000 زندانان خلاص شي دوی تیار دي چې افغان حکومت سره کینی. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پای ولیدله. که چیرته تاسو هم خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه، ښه وخت درته غواړم.